السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یم سرور تاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې هیله به د امید سره چې روغ جوړ او ژوندي به یو. نن زموږ د ایم اس ورلډ کلاس نمبر 10 دی، یعنې زموږ د ایم اس ورلډ 10 کلاس دی. نو نیو ټاپک طرف ته به ځو او ویډیو را سره مکمل وګورئ. موږ به چې کوم دی خپل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس اوپن کړو. موږ به دې له چې کوم دی موږ انسرټ مینیو کې پکچر ته راغلو. موږ به دې له یو پکچر راولو. صحیح شو، دا موږ به یو پکچر راوستو. دا به زه لږ وړوکی کړم چې تاسو ته ښه په نظر راځي. صحیح شو. تیر کلاسونو کې چې کوم دی موږ تیر کلاس کې ریموو بیکګراوند او کریکشن خبره کړې او کلر هم کړی و، بیا چې کوم دی ارټسټیک افیکټ هم کړی و، بیا چې کوم کمپریس پکچر او دغه شان چینج پکچر دا موږ ټول کړی و. نو نن به راځو نننۍ ویډیو کې به چې کوم دی موږ د پکچر چې کوم سټایلز دي د هغه په باره کې به خبره کوو. نو کله چې مونږ راشو نو که دې ته مونږ وګورو سمپل فریم وایټ، دې ته دا چې کوم دی د پکچر دپاره ته کوم فریم لګول غواړي هغه ته لګولی شي، کوم ډیزاین ته غواړي هغه ته چې کوم دی لګولی شي. صحیح سمپل دي، داسې دومره مشکل پکې نشته دی. دا د پکچر مختلف ډیزاینز دي، دا هغه فریمز دي چې کوم کې ستاسو خوښیږي نو هغه تاسو په خپل پکچر کې یوز کولی شئ. صحیح، زه به ریفلیکشن والا ولګوم نو دا ډېر مزیدار ښکاري. بیا راځو پکچر بارډر. کوم د دې بارډر چې دي د دې کلر دا به زه داسې کوم نو بیا به بارډر چې کوم دی بارډر کلر زه چینج کوم نو بیا به صحیح ښکاري. راځو پکچر بارډر لا. نو بارډر کلر چې کوم دی تاسو د دې ځای نه را چینج کولی شئ. زه به چې کوم دی ګرین کوم نو دا تاسو وګورئ دا ګرین شو. یا چې کوم دی نو آوټلاین کولی شئ، مور آوټلاین، یا چې کوم دا د دې سایز تاسو څومره کول، پیړوالی موټایي تاسو څومره کول غواړئ. بیا چې کوم دی دا مختلف ډیزاینز دي د دې چې تاسو څنګه بارډر ورکول غواړئ، داسې بارډر ورکول غواړئ که نه داسې چې څنګه ستاسو خوښیږي هغه شان تاسو ورکولی شئ. بیا زموږ سره راځي د پکچر افیکټ. پکچر افیکټ دا هم دغه شان لکه څنګه چې دا پریمز وو دغه شان دی کې چې کوم دی اوس به په پکچر کې دننه افیکټ اچولي. تاسو څنګه افیکټ ستاسو خوښیږي په پکچر کې تاسو هغه کې هغه افیکټ اچولی شئ، هغه افیکټ کوم دی تاسو اپلای کولی شئ. داسې مختلف قسم افیکټس دي دا به تاسو اپلای کولی شئ. بیا ریفلیکشن دی، نو چې کوم ریفلیکشن ستاسو ضرورت وي هغه به تاسو اپلای کولی شئ. بیا ګلو دغه شان تاسو ته که ښکاري نو د سایډونو ته چې کوم ګلو راځي نو دا بیا چې کوم دی سافټ ایج نو دا هم چې تاسو څومره کول غواړئ هغومره کولی شئ. بیا په هغه پسې راځي بیویل. نو داسې ده چې څنګه پریسیټ وو هغه شان دا هم په دې پکچر کې یو خپل افیکټ پیدا کوي. تاسو ته تاسو به وینئ چې کم د پکچر دا فریم دی وختي ډیزاین بدل و، اوس چې کوم دی بدل شو. دې که تاسو دې سایډونو ته وګورئ نو اوس بدل شو، وختي چې کوم دی بدل و. هغه نفس
picture layout. ته غواړې چې ته د خپل پکچر سره چې کوم دی څه لیکل هم وکړې او دا چې کوم دی یو مزیدار لیوټ کې شو کېږي، یو مزیدار ډیزاین دی له ته ورکړي او د هغه سره چې کوم دی ته مزیدار شیان لیکل هم وکړي چې ستا فایل ستا کوم سیز چې تا جوړ کړی هغه چې کوم دی ډېر اټریکټیو ښکاري. نو د هغه دپاره چې کوم دی ته پکچر لیوټ چې کوم دی د دې دپاره مختلف پکچرز لیوټ دي هغه ته یوز کولی شي چې کوم ستا خوښیږي. زه به دا سلیکټ کړم. دې کې چې کوم دی ته لیکل کولی شي. زه به دلته خپل نیم ولیکم. صحیح شو. تاسې مختلف قسم چې کوم دی تاسو سلیکټ کولی شئ. تاسو پکې چې کوم دی کوم خوښیږي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. بیا مور لیوټ باندې چې کوم دی تاسو دې کې خوښ نه شي نو بیا په مور باندې کلیک کولی شئ. داسې مختلف قسمه تاسو له درکړي دي چې کوم پکې ستاسو خوښیږي. بل زموږ سره راځي پوزیشن. پوزیشن که تاسو کتلی وي لکه څنګه چې اخبار کې یا لیفت سایډ ته لیکل وي یا رایټ سایډ ته چې کوم د پکچر یې د هغه ورکړی وي نو د هغه لپاره به چې کوم دی زه دلته لږ څه ولیکم. څو پیراګراف به زه ولیکم. صحیح شو. دا ما پیراګراف ولیکل. اوس دې له چې کوم دی زه پوزیشن ورکوم نو دا به خود به خود چې کوم دی ته کوم طرف ته وړې هغه طرف ته به دا ځي. پیج کې ته کوم ځي وړې کوم ځي ته هغه ځي ته به چې کوم دی دا خود به خود ځي. بیا زموږ سره راځي ریپ ټیکس. ریپ ټیکس ته غواړي چې ان لاین ویت ټیکس دی راشي یا ته غواړي چې سکویر دی راشي. مطلب رایټ سایډ ته لیفت سایډ ته هم دی چې کوم دی لیکل راشي او شان ټایټ دی راشي دا لیکل دی ورته رانږدې شي دی پکچر ته. تھرو دی راشي یا چې کوم دی ټاپ اور باټم دی راشي. بیهایند دی راشي. فرنٹ دی راشي یا ایډیټ ریپټ پوینټس یې ته ایډیټ کې یا دغه شان مور لیوټس چې کوم دی ته یوز کولی شي په دې کې. زه غواړم چې زه بیهایند ټیکس کوم نو دا به چې کوم دی زموږ سره بیا لیکل نه ډسټرب کوي. ته کوم ځای له وړې دا به چې کوم دی هغه ځای کې وي خو لکه لیکل به نه ډسټرب کوي. وختي که تاسو خیال کړی نو دا به چې مونږ کوم ځای له هم وړو نو هغه ځای به چې کوم دی ډسټرب کوو. د تاسو اوس که وګورئ د مونږ چې کوم ځای له وړو نو هغه ځای لیکل چې کوم دی هغه به بل ځای له ځي. بیا کله که مونږ دا بیهایند کړو کوم ځای له هم مونږ وړو نو هغه چې کوم دی هغه ځای به چې کوم دی نه ډسټرب کوي کوم لیکل چې په کوم ځای کې وي. بیا زموږ سره راځي برینګ فارورډ. دې نه چې کوم دی مونږ غواړو چې ټیکسټ ته د چې کوم دی د فاسه راشي لکه څنګه چې ریپ ټیکس فرنٹ آف ټیکس و یا چې کوم دی اوس ته بیهایند کې نو هغه لپاره به چې کوم دی بیکورډ یوز کې او دا اکثر د پکچر لپاره یوز کېږي. د هغه لپاره چې کوم دی بیا لکه مثال کې ته دوه پکچر راوالې او هغه چې کوم دی یو بل د فاسه کې یو لاندې کې او یو بره کې. زموږ سره راځي سلیکشن پین. سلیکشن پین څه ته وایي؟ سلیکشن پین داسې دی چې ته ګورې چې زموږ سره چې کوم دی په دې پیج کې څومره پکچرز یا داسې نور څه شیونه یوز شوي دي. نو کله چې موږ سلیکشن پین باندې کلیک وکړو نو دلته به موږ ته شو چې شیپس آن دس پیج. نو دا چې کوم دی صرف یو پکچر دی. که ته غواړې چې زه دا ختم کړم لکه چاته دې نه شو کېږي
یا داسې وي چې ته ګورې چې آیا به دې دا یو لیټر لیکل شوی دی صحیح، ته غواړې چې په دې کې خو د مخکې نه چې کوم دی چېرته فکچر مکچر نه دی یوز شوی، نو ته به چې کوم دی سلیکشن فین ته راشي. دلته چې کوم دی بیا تاسو وګورئ نو دا دې باندې چې څنګه په دې سترګې نشان که تاسو ته ښکاري، دا سترګې نشان به وي. څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دا به چې کوم دی ویزیبل شي، او که تاسو ان هایډ کول غواړئ نو بیا به پې هم کلیک وکړئ. یا که تاسو داسې کول غواړئ چې څومره هر څه دي هغه ټول چې کوم دی هغه دې شو شي زموږ سره. که هایډ کول غواړئ نو هایډ آل باندې به کلیک وکړئ. بیا زموږ سره راځي الاینمنټ. څه ته وایي؟ الاینمنټ دې ته وایي چې ته غواړې چې زه دا په دې پیج کې چې کوم دی لیفټ سایډ ته بوځم الاین یې کړم، یا چې کوم دی الاین سنټر ته دې شي، یا چې کوم دی رایټ الاین دې شي. داسې مختلف قسمه الاینمنټ دې له ورکولی شي. ته ټاپ ته بوځې، ته باټم ته بوځې، نو میډل ته چې کوم ځای هم ستاسو خوښ وي نو هغه ته چې کوم دی تاسو بیولی شئ. د دې نه چې کوم دی الاینمنټ کېږي. بیا زموږ سره راځي ګروپ. نو د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ کیبورډ کې کنټرول ونیسو او کلیک به پې وکړو. دا ګروپ دی خو چونکې دا زموږ سره چې کوم دی کار نه کوي نو زه دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وکړم. بیا زموږ سره راځي روټیټ. زه غواړم چې دا زه په 90 انګل باندې روټیټ کړم، یا په لیفټ سایډ باندې یا په رایټ سایډ باندې. ورټیکل ته کې که هاریزنټل کې یا نور چې کوم دی دا څنګه کول غواړې دغه نه ته شی کولی. بیا چې کوم دی ته دلته دا کوم موس کرسر چې دا کرسر ته دلته راوړې په دې باندې څنګه لیفټ کلیک وکړې نو دلته به ستاسو دا ایروز نشانونه راشي. ته کوم طرف ته غواړې هغه طرف ته چې کوم دی ته تاولی شي. بیا زموږ سره راځي کراپ. خو مونږ د دې لپاره یوز کوو چې مونږ یو ایمیج کې کوم حصه سیوا وي چې هغه پکې کموي یا زیاته کړو. مثال کې دا زه داسې کراپ کول غواړم نو دا به چې کوم دی زموږ سره داسې کراپ شي. بیا راځي کراپ ټو شیپ. زه غواړم چې دا دې کراپ شي خو په داسې شکل کې د کراپ شي دا ایرو چې کوم رایټ سایډ ته ده، یا داسې مختلف نور قسمونه دویم چې دې کې د کراپ شي. داسې نور ستا کم ضرورت وي هغه کې چې کوم دی ته هغه شیپ کې کراپ کولی شي. یا کله مونږ بینر جوړوو یا نور داسې کارډ وغیره کې ته غواړې چې زه داسې شیپس یوز کړم چې هغه زما ضرورت وي نو هغه چې کوم دی ته په هغه شکل کې دا کراپ کولی شي. بیا داسې اسپیکټ ریشو ده چې کوم کې ته 1:1 2 3 3 and 4 3 4 یا 3 5 4 5 یا داسې لینډسکیپ 3 2 4 3 5 3 4 5 4 داسې مختلف قسمه ریشو باندې چې کوم دی ته کراپ کولی شي. یا فیل یا چې کوم دی فټ، نو دا مختلف ته مختلف ریشوز دي چې ته په دې باندې چې کوم دی کراپ کولی شي. بیا زموږ سره د ایمیج هایټ او ویډ راځي. نو دا چې کوم دی ته د دې نه مختلف هایټ او ویډ د دې نه سیوا کولی او کمولی شي. نو دا وه زموږ سره نننی ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کمنټس ضرور وکړئ او ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نو د بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازه. د لوی الله په لوی امان.